زموږ ته په معاشره کې د اف ام ریډیو نه ده دې چې څومره کورونه خراب کړي دي دې چې څومره فحاشي دې چې څومره تاوانونه نقصانونه رسولي دي اسلام ته پښتونوالي ته پردې ته بل هېڅ چا نه دی رسولی هسې عیسایانو یهود چې دي هغه بدنامه دي دا اف ام ریډیو والا ته وایي مولوي صاحب اف ام ریډیو والا نو څه معنا نو چیش دی ته خالي یو ورځ پښتو ته کښېنې یا بلوچي پروګرام جلای یا پنجابیانو د جلای یا بل جلای ته زموږ د پښتو کښېنئ په دغه پښتو پروګرام کې یوه زنانه زما او ستا د کوره زه به دی نه وایم چې ستی د کوره زما او ستا د کوره ټلیفون وله راکوي زه پلانۍ نه مور واخلي په قوم دا زه پلانۍ نه مور واخلي په قوم دا ته پلانۍ غزل ولګوه د پلاني غزل بیا چې غزل ولګوي دغه د ریډیو والا نه دی دومره سپک دي دومره سپک دي ما داسې سپک خلک بیا نه دي لیدلي ما داسې سپک خلک پر روی زمین نه دي لیدلي دا دی چې په کوم انداز ګایېږي دا د سپکوالي انتها د انتها بیا هغه زموږ ته د کوره سوي نجلۍ ټلیفون له راوکړي چې فلانۍ غزل دی غزل ولګوي وایي چې موزیک یې بل بل په آخر کې دواړه ماشاءالله وایي ماشاءالله 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 موږ ته خو قاري صاحب قرآن وایي نو موږ وایي ماشاءالله ماشاءالله چې یو سړی موزیک وایي سروز وایي پر هغه باندې وایي ماشاءالله ماشاءالله نو که سړی پر شرابو باندې بسم الله شریف وایي د ایمان خلاصیږي او نو که یو سړی راولاړ پر دا موزیک باندې بیا دی ماشاءالله ماشاءالله وایي هغه څنګه خبره دا څنګه خبرې په دې خبرو ستی سر خلاصیږي که نه خلاصیږي موزیک خو پرېږده چې هغه حرام دی به زه څه نه یادوم ګناه ده له ما او تا وسوله دلته چې تا پر دغه غزل پر دغه موزیک باندې ماشاءالله پر دغه سروز ووایي هغه چې په کوم کور کې زما او ستا خور و لور ناسته وه د هغې ایمان څه په وسو او چې دلته دا سپک ناست دی سپک د ده ایمان څنګه سو دا خو د ورځې دی سلسل واره وایي د ورځې سلسل واره بیا علیحده ورته وایي پلانې ټپه راته ووایه بیا دې ټپې سره وایي دغه انداز یې داسې سپک دی ما داسې کرکه جنې کېږي بل یو ښه غټ هلک راغلی و مطلب غټ دا معنی چې هلته په د اف ام کې کار ډېر کوي هغه مولوي صاحب غوږونه ونیول توره تیاره ده توره تیاره ده مولوي صاحب زما او ستا د کور زما او ستا خو غاټ 12 فوټه دیوالونه 14 فوټه دیوالونه غټې غټې کلاوې مې جوړې کړي دي په ګیټ کې مې یوه ذره چون نه دی پرېږدي چې زموږ کور څوک ونه ویني په کور کې ټي وي نه لرو په کور کې مطلب ډیش نه لرو په کور کې کیبل نه لرو دلته دغه نجلۍ چې ما تا په کور کې کښېنولی دې ته ما تا اف ام ریډیو خالي ریډیو ورکړې ده یا به د مولوي صاحب بیان اورم یا به مولانا طارق جمیل صاحب بیان اورم یا به پلانۍ اورم پلانۍ دا خبره نه ده په ظاهره دغه ده او الته دغه شی دی دا اف ام دا زما او ستا د کوره ټلفنانو نه راځي دغه سپک چې بیا ورته ووایي وایي ته ماته پلانۍ غزل ووایه پلانۍ ټپه ووایه دا زما او ستا کوچنۍ لوڼې دي په دې څه پوهېږي دی خو دلته ډېر ظالم منحوسه بې قدره بې ضمیره بې شرمه بې حیا سړی ناست دی زما دا خبرې به دوی تر ورسېږي ستا هغه ور نیکه نه دی چې په قبر کې د هغه خوا به دې تو ته زه ناست یم زه د هغه و ناراضګۍ ته لا ناست یم ستا به دا خیال چې یاره مولوي صاحب سبا به پروګرام وکړي چې موږ په مولوي صاحب خبره وکړو تر مشرقه تر مغربه تر شماله تر جنوبه زما وتی ته اجازه ده خو پرېږدم مې نه چې زما معاشره زما د خوندو زما د لڼو زموږ د پښتونوالي معاشره چې دې خلکو څونه خرابه کړې ده مجال دی که د هندوستان ډرامو و فلمانو دونه خرابه کړې ده بیا دی ورته وایه ته ګډ مارنینګ ووایه هغه یې ووایي وایي په وزم یې ووایه بیا ورته وایه 15 وارې پرله پسې ووایه بیا ورته وایه فلانی کریم دې استعمال کړی دی ووایه فلانی کریم استعمال که ستا مخ په تک سپین واوړي ستا د چهرې داغونه به ورک سي ته به نازنینه سي ته به ښایسته سي
پلانی دکان لره ورسه دا اوس هلته دکان دی دې سره معلومه کړې ده زه به تا ته دونه کمیشن در کومه ته خالي دا اعلان وکړه. ای ظالمه الله خو دې در په دره که کوي هدایت نه درته کوي. الله خو دې در په دره که تا د پښتونوالي په نامه کم کم چمونه وکړو. ستا د پښتنو کورونه د غم خلاص نه دي. هره ورځ یو لاش نه پیدا کېږي. هره ورځ د کوره څه ځوان نه دی ورک. په کلو کلو نه دی ورک سوي. ښه چې په کلو زما د کوره ځوان ورک دی بیا یې په څاهانو کې لاشونه پیدا کېږي او دلته تا دغه دنده شروع کړې ده. زما د ژوند د ژړا وړ دی که د خندا وړ دی؟ تا کمې کمې لوبې نه وه کړلې. ای پی ایم والا و الله به تی ته جهنم درکوي. الله به تی ته جهنم درکوي. تا د خلکو کورونه تباه کړلو. تا د دې ښځو اخلاق ور تباه کوي. اخلاق د هغه ښځه سبا د خپل خاوند سره بیا بد اخلاقي کوي. نو خو دا سبق ور زده کوي. دا سترګې تا ور خلاصې کړلې بل سبا یې میړه بېرته راته کوي. ولاکې مولوي صاحب د جهنم د وره انشاءالله العزیز خلاص شي ولاکې دا نور خلاص شي. دا به ټول انشاءالله د جهنم په ور سوځل کېږي. یو ذاتي ګناه ده. زما ګناه ده زه کوم زه به جهنم لره ځم. یو دا ګناه ده چې زه ستا کور در خراب کوم. ستا لور ستا خور ستا مور ستا ورېنداره درته دا شیانو ته ناست دی. بیا هغه غزلې کمې غزلې بیا هغه پوډر کم پوډر دي بیا هغه کریم کم کریمې چې دی سره یادوي. د ژړا خبره ده. د ژړا والله ما دا اوس هغه چا راستولې ده زموږ ته یو ښه مشر دی د پښتون چې کوم بولي دغه بیان ما واورېدی. والله د ژړا خبرې وې. د ژړا چې زموږ وطن څنګه تباه دی زموږ کورونه څنګه تباه دي زموږ ځوانان څنګه تباه دي او زموږ خویندې څنګه تباه دي زموږ لوڼې په کم رنګ نه دي تباه. تا ته پی ایم درکړی ته خوشحاله ظالمه دا ته چې کمې روپۍ وړې دا حلالې دي که مردارې دي ورسه هلته د هندوانو د ملا څه پوښتنه وکړه ته خو به مې څوک لرې که نه لرې جد خو به نه یې ورسه پوښتنه ځینې وکړو تازه په پی ایم کې کار کومه دا مې انداز دی د نیمې ګنټې ریکارډینګ وکړه ملا ته یې ورکړه چې ستا خوښ ملا دی هغه لره ورسه تا زما تنخوا څنګه ده دلته ټول سره میلاو دي شاپینګ سنټر والا او هغه لوی سټور والا سره میلاو دي دلته زما او ستا د خور ژوند را تباه کوي تباه دلته د الکانو ژوند ور تباه کوي او وخت نو درته ویلي مال یو ملا مال رالی دغه مال څه کار کوي په پی ایم کې مال سبحان الله څه ښایسته روزګار الله درکړی دی مال ووایه په خدای دې ستا قسم قرآن څنګ ته پروت دی څو ملګري کې لري ول یا مال دا قرآن پروت دی ووایه ول څلور دانې دي المال الله دې تباه کړي. دا د مولوي صاحب حال دی دا نور کیسې نه درته کوم چې کمې دندې وچه کلکه په حاشي ده وچه کلکه بدکاري ده چې دا تی کمه شروع کړې ده. په ظاهره مې یو نمبر کړی دی بیا ماپښین اذان پکې ورکې بیا ماجګر د املا بیان پکې ورکې. یاره تا خو په ما سهار زهر وخوړل ته اوس په ما شات خورې ما په شاتو راګرځئ. تا خو سهار زه په موزیک کاپیر کړم اوس ماپښین اذان پکې ورکئ. صحیح سلو دا به انشاءالله العزیز د جهنم ایندنې چې دا کمې نجونې اف ام اوري دا کمې نجونې ټلیفونان ولر راکوي او دا کمې نجونې دغه پروګرامونه کوي. تا چې بیا ته یې ووینئ په 500 روپۍ یو پروګرام کوي په 500 د ایمان ورکوي پښتونوالی ورکوي. ما او تا خو ډېر حیاداره کورونه وو زموږ خو ډېر شریفه کورونه وو دا شرافت وو دا د حیا مې راڅه واخیست د حیا. ورسه زما او ستا په کور کې د هر نجلۍ د ټولو ډمانو نمونه زده دي د ټولو ډمانو نمونه زده دي. دا د هغه ډمانو سره مخته شي چې بیا مال ټلیفون راوکړي ما سره په هغه انداز باندې ګایږي. ما درته مال ابل زه نجلۍ ټلیفون راوکړي مال ته یې ورته ټلیفون بند کړه. تا د جرأت څنګه وکړي چې ما دې ډایرکټ ټلیفون راوکړي. اوس ما مسله ده مال ویل پر واتساپ ته لیکلی نه سوله تا پر واتساپ نه سو ویلی. دا انجونې خو ډېرې استادانې دا شی مخته کړې دا شی پوه کړلې ابل زه نجلۍ ما لره پر واتساپ څه مسلې راستولې. خیر ما په دې ما ته په ویلو کې ویل ما په لیکلو کې جواب ورکوئ. زه کوشش دا کوم په لیکلو کې جواب. اوس عجبه خبره دا پاته سوله چې دغه ما به جواب ورکوي دا به راولاړه سوله هغه واتساپ کې خو دغه ترتیب شته خپل میسیج برته میټاو کړي خپل میسیج بس دا زما شانګرده پراته دي ما چې کوم جوابونه ورکړي د دې سوال یو نسته
اشنو د ملایان خواران خو هم د خدای بیچاره ګاین دي دا په وایس کې دې ته جوابونه ورکوي ا دې خپل سوال میټاو کوي ستا جواب په سبا چې موبایل دراوړي چې مولوي صاحب زما د خور موبایل دی په دې کې ستا څه خبرې ستا اشنو څه خبرې ته ښکارا کوم دي خبرې خو نو دغه ستا خبرې د کنه دي و دې تا ستا خور راته ویلي و نو او زما د خور کوم دي ښه بیا څه چم کوي دا هغه استادان دي دا هغه استادان دي په ظاهر ستا د قرآن او د حدیث نه مور کړی دی دلته په مابینځ کې دغه خبرې ستا ټیک دی منم 15 ښځې به ضرورت وي مسله وي پوښتنې وي منم دا نه 100% خبره نه درته کوم دا د 98% خبره درته کوم دا د اف ام ولا زما او ستا کور را خراب کړي بل زما په پښین کې بیان په کوم ځای کې بیان ولو الته ما دغه یو وصیت ورته کړی دی ما ویلې مال د کوروس اف ام وباسي ټچ موبایل وباسي اف ام وباسي چې راځي کور ته راځي لور به دیم دلی کوروالا به دیم دلی او که دغه شان وو نو چې راځي په ځل کې به دا استوا لور به پر کور یې کبه نه یې کوروالا به پر کور یې کبه نه دا شی تبا کړل اف ام والا الله دې هدایت ترته وکي کنه خدای می تباک زما د کور معاشره می را تبا کړله پښتونوالي می را تبا کړي دا زموږ چې کوم یو عزت او ناموس واغه می را تبا کړي دا ستې سپکتوب ستې کم په کم انداز ته غایډ دا ستا د غایدل انداز ولې دغه دی دا ستا انداز دا ته چا در شو ولې دی بس دا زما ته وصیت دی نور هیڅ نه درته وایم هیڅ نه درته وایم دغه یوه خبره وکړئ د خپل لور سره غټ موبایل واخه خاص کر چې دا کم ټچ موبایل چې بولي دا جن واخله او یو پیم د کوره وباسه ان شاء الله زما او ستا پر خور زما او ستا پر لور به بیا څوک توري ګوتې نه ومږي که دغه دوې خبرې ولې که مولوي صاحب یې که حاجي صاحب یې که تبلیغي صاحب یې که مشر یې هر څوک چې خالي د خپل کور نظاري دي بیا کوه چې الله به ستا و کور ته کومې پریشانۍ نه راوړي په دغه انداز چې ما تا ته د امریکایانو کوم پروګرامونو انګریزانو جوړ کړي و هغه دغه ته جوړ کړي په خپل ورور مې تباه کوي اوس په خپل ورور صحیح سو زما خبره چې هر چا واورېدله زما نور یوه خبره مه منئ ګردې خبرې وغورځوئ په ژوند یې مه اورئ دغه یوه خبره زما سره تسلیم کړئ چې موږ په خپل کور کې اف ام نه پرېږدو صحیح سو دا زما سره ومنئ ان شاء الله العزیز ان شاء الله زما او ستا د خور به ژوند نه تباه کېږي راسئ زه ته یې کیسې وکړم چې ماله کومې مسلې را روانې دي په خدای قسم یا خو د نجلۍ د خوا خبر را روانه ده کوزده سوې د واده نه دی سوی بیا طلاق میلاو سو یا د الک د خوا را روانه ده چې کوزده سوې د واده نه دی سوی بیا درې طلاقونه سره ورکړي دي دا خو د اف ام زور دی نو تو چې غزل واورې خامخا به یو مثال خو به تم غواړې نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین سو اول واره دا امر وکړي چې پاینده کې به تاسو غزل نه وایست که په غزل کې تاسو ما واورېدل یا پر شځه یا پر چا یا پر چا یا پر چا تی غزل ویلې او بیا زه تی پرېږدم نه شاعرانو تی ول پاینده کې دا پابندي ده نو دا خو چې ته ټپې وایې نو په ټپه کې خو ته خامخا یو جانان یادوې نو جانان خو ته نه لرې ته د کومې خوا جانان راوړې صحیح سلو بیا به خامخا و جانان ته ضرورت پیښیږي او جانان به څوک جانان بیا درګرځي دا زما د ډېر د افسوس خبرې دي زه ډېر به دې خبرو ته پریشانه یم دا زه چې څونه زه محنت کوم یعنی که زه درته ووایم زه په یوه ورځ درې جلسې کوم په یوه ورځ یوه روپۍ پر ما حرامه یوه روپۍ صحیح سو یا د تیلو یا خرچه یا بله دا زه په دا خاطر کوم خاص کر چې چیرې زموږ د نجونو مدرسه او بل شی یا کې زما دا خبرې ژوند بچاو کوي ځوانۍ بچاو کوي را روان ژوند به دې په خندا او که تا 4 کاله په خندا تیر کړو د اف ام والا سره نو خو ته به مې یو ځای ورکول کېږي بیا به ستا ژوند په زاوار ستا ژوند به په عذاب نو لهذا اف ام والا ته هم دا خواست کوم چې د خلکو کورونه مور خرابوئ د هغه اور به ستا و کور ته راورسېږي دعوت والا وایي په 4م کور کې اور لګېدلی ته ستا دلته په خپل کور کې بې هغه مناستې وا میاشته پروا نه لري په هغه کور کې دی د هغه کور لمبې به ستا کور له راورسېږي دلته به د دغه کور چې ته د بل خویندې د بل لوڼې په لاین کې ستا به دا مقصد نه وي چې یار زه د چا کور خراب کړم ستا مقصد 3000 روپۍ دی پر پروګرام نو لهذا زار وخوره خدای خاورې وخوره خدا شی مه کوه چې ستا په دا 3000 روپۍ زما کور خرابېږي مې خرابوه
سبا به ستا کور خراب شي ستا. دا خو زه الحمدلله زما الله پر ما عظیم فضل دی او لږ خشه عقل خپل استادان لرم مشورې ورسره کوم کنی دا به اوس پر دا مسجد دا به د ښځو ډک وای چې لږ خشه مې د تعویض دا دنده شروع کړې وای بیا به تې لیدلې وای. خو نیک وم الحمدلله د الله پر ما عظیم فضل دی. د دې چې کوم مجلسونه دي د خپلو خاوندانو سره انجلۍ ده کوزده سوې ده واده ته یو کال پاته دی بیا میړه 3 طلاقه ورکړلو. نو خو تا اپ ام لره ټلیفون راوکړي بیا دومره بې وقوفه یې نه مو مراقلې چې به کوم قوم هغه قوم مو مراقلې بیا دا مرته وایي زه د پلاني ځایه ګایږم بې وقوفې اشنې خرې تر څو به خره خره کېږي خپل ژوند دې تباه کوي. خو دا کوم د پخوانۍ زمانه ده چې خبره راله ولاړه دا د ریکارډینګ زمانه ده. دا ستا هر تورې په موټر کې خلک اوري څوک نارې کې اوه دا خو زما خور ټلیفون راوکړي اوه دا خو زما لور ټلیفون راوکړي او دا خو زما کوروالا ټلیفون راوکړي دا یې څنګه خبرې سره وکړي. نو لحاظه دلته ووایي چې پر ما زما کوروالا طلاقه ده په 3 طلاقه انجلۍ کوزده سي واده ته یو کال پاته یي سید نو خو ډېر اوس که په دا یو کال مخکې واده لا نه دي سوی دې له 3 طلاقه کور ته ورسي تو خدای دا زما په وجه د طلاقونه ورځي تو خدای د یاسین فهیم مولوي صاحب د وجه د طلاقونه ورځي د عبدالرحمن سمیم مولوي صاحب د وجه د طلاقونه راځي مولا طارق جمیل صاحب د وجه طلاقونه مولا عطیه الله صاحب د وجه طلاقونه راځي یا دا د چا د وجه راځي دا د اپ ام د برکت راځي. اشه زه په معاشره کې څه خوروم او ته څه خورې تم په معاشره کې عزت غواړې زم په معاشره کې عزت غواړم. تا په 3000 روپۍ خپل ضمیر خرڅ کړي خپل حیا او خپل خور او خپل لور دي خرڅ کړله ما زار وخوړل ما خاورې وخوړلې خو زه ستا د لور ستا د خور ستا د کور والا عزت بچاوم زما ژوند په دې کې تیر شو. پس له مرګه به ما هم خلک یادوي تا به هم یادوي پس له مرګه به زما پر قبر باندې هم یو جنډۍ ولاړه ستا پر قبر به هم ولاړه ستا و قبر ته به خلک په کم نظر ګوري او زما و قبر ته به کم نظر را روان ژوند پاته دی. دا نه دی چې ماپښین دی تیر سو بل موټر کې ټرینست مالک راوستی باقي موټر کې هغه اپ ام قدرتي لګي او خاص پښتو پروګرام بیا دغه انداز ولو چې د قندار لیجای ورچولې ولا قندار د خلکو شاید هغه الکوام به ویا بنولو لیجای هغه لیجا ورچولې ولا ما دونه وشرمېدم دومره مې طبیعت خراب سو دومره ملګرو ته مال دا څه حال دی دا چی دی دا خو سم دم ته ما ته وایي چې د انجلۍ ته وایي د باندې راووځه سم دم ورته وایي پلاني شاپینګ سنټر له راسه سم دم ورته وایي ته ډېره ښایسته یې تاسو تک سپین مخ دی دا چیش دی هلته ځان ته غیرتمن وایي هلته مړي کوي هلته قتلونه کوي هلته ځان ته قبایل وایي او دلته دې کور خراب دی د خپلې لورو د خورو د مینې د پاسه. لحاظه دا زما یو وصیت واورې ښه دی اپ ام والا به زما څه خوا بده کړي پر دواړو سترګو ستۍ و خوا بدې ته زه ناست ستۍ و خوا بدې ته زه ناست او اوس په بله خبر هم درته وکړم د هغې اپ ام والا دی چې څوک کار پکې کوي غریبان پکې ستا مجبوره پکې ستا په ما پسې چې مې هر څه وویلې زه د الله په کور کې ناست یم زما د خوا معاف یاست دونه اجازه به لا هم درکړه زما د خوا معاف یاست یا شکنځا یا بد ویل یا په فیسبوک کې غلط کمنټ لیکل یا په ټلیفون کې څه ویل زما د خوا معاف یاست زما و مخ ته حدیث پراته دي په میراب کې ناست یم د الله په کور کې دا به لا زه در سره وکړم که زما غرض دا و زما خپل ځان غرض وای نو ما درته ویلی وای چې زه ته د قیامت په ورځ نه پرېږدم که زما غرض الله او رسولو زما غرض زما او ستا خور و لور وه ګوره ستا خور زما خور ده زما خور ستا خور ده دی نه درته وایم چې زه جهان ته پیغور ورکوم زه د معاشرې حصه یم دی نه درته وایم خو لیکن دا خبره درته کوم چې ته به اور نه راوړې زموږ کورو لره انډیا فلمانو کم کورونه خراب کړي ولو زموږ د ټولو بچیانو د الکوانو کشني کشني الکوان دي د انډیا د اداکارانو د انجونو نمونې زده دي دا د کشنیانو دی پیم د دغه فاسقانو نمونه چې دی هغې زده دي صحیح سو زما نه مې زده دي ستا نه مې زده دي زما په نامه فخر کوي ستا په نامه چیش کوي الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي اول دې پیم والا ته هدایت وکړي بیا دې ما ته الله هدایت وکړي زه غټې خبرې کوم بیا دې الله زموږ کورو زموږ خویندو لوڼو ته هدایت وکړي چې څوک دا شیان اوري الله دې پرده وکړي الله نو لهذا خبره مې دا وله چې ماشاءالله به پر چیش نه وایه پر موزیک به نه وایه پر سروز به نه وایه دا د ایمان خطره ده د ایمان
ایمان به راسه تللی یو ما او تا به نه یې په خبر. الله دې ایمان نه دې زما څه اخلي، نه دې اپیم والا څه اخلي، نه دې دا کومې نجونې چې اوري الله دې د هغو څه هم نه اخلي. خو چې زهر خورې د زهرو په سړی مري. صحیح سو. هغه یو خالد بن ولید ولو چې دعا یې ورباندې وویل د کرامت زهر یې پر سر پورته کړي چې بچاو سو، نور د زهرو څوک بچاویږي نه. دا څو خبرې خو ما بل وخت اراده کړې زه بیا کوم، خو چونکې اوس ما دا فکر و چې زه به د دې څه پروګرامونه اورم، خو هغه مې ترتیب نه دی جوړ سوی، نه یم ورفارغه سوی، نه مې دی اورېدلی چې زه نور هم واورم. حالانکې د دې خپل یو ښه ملګری راغلی مولوي صاحب، توره تیاره ده، توره تیاره ده. والله خاص په دې دله رالم چې مولوي صاحب د دا خلکو څه غور وکړه، دا خلکو خیال وساته، دا زموږ کورونه تباه کړلو. زه ول پکې یم یاره، زه پکې وم، ما 3 کاله کار پکې کړی دی، که 4 کاله که څو، خو دا به زه درته ووایم. بیا چې ټلیفون دله راوکړي او د هغې نجلۍ نمبر ستا زده سو، نو بیا ته څه چم کوې چې د ښځو زما نمبر زده کېږي، ما له ټلیفونان نه کوي. یو زه خو مولوي صاحب یم، او د هغې ښځې کیسه بېرته تی ته کوم هم، نو چې ته یې کیسه نه کوي بیا هم څه حالي سره. دا کیسه په دې وجه کوم چې بیا دا زموږ ټوی خویندې واوري چې بیا دا ونه وایي چې زه به مولوي صاحب له ټلیفون ور وکړم. مسله منم، مجبوري منم، ولیکن په دې کې سم 98% دا مسله نه ده، هغه نورې خبرې دي. صحیح سو. الله دې دا ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې هدایت راته وکړي، الله دې زموږ د خوندو د لوڼو د بچیانو حفاظت وکړي، الله دې شرم و حیا زموږ کورو لر راولي، الله رب العزت هم د یو بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي. دا نو خالي پیم نه درښیم په دې کې، نو چې هره ریډیو دا چمونه کوي ټوله، چونکې دوی مشهوره دي. الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې پر دې تورو مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول